أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العظيم. دا الله رب العزت لاک لاک احسان چې من یې د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم په یاد مبارک کې دلته راغونکو. الله رب العزت فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله رب العزت عظیم احسان په مؤمنانو باندې کړی دی چې دوی له عظیم نه عظیم تر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکو چې د تمامو پیغمبرانو پیغمبر دی او د هغه پیغمبر علیه السلام صفات الله په خپل کلام کې کله په ودوها، کله په یاسین، کله په طه، کله په مزمل، کله په مدثر، الغاز ټول کلام پاک د خپل حبیب علیه السلام په صفاتو. بیا دغه رنګ د نبی علیه السلام صحابه کرام حضرت حسان ابن ثابت تعالی عنہ، عبدالله ابن مسعود تعالی عنہ او داسې حضرت عباس تعالی عنہ او ډېر اجله صحابه کرامو د نبی علیه السلام مدح کړی دي. بیا ورپسې تابعین تبع تابعین تر دې وخته پورې چا په نظم کې چا په نثر کې د خپل نبی علیه السلام محبت کړی دی، چا د عشق په انداز باندې د حضرت بلال صاحب غونته او جمله صحابه کرامو غونته هغه انداز کړی دی. په دغه سلسله کې دا نن پروګرام چې منعقد شوی دی دا زمون د ګران مشرور جناب عبدالحنان عارف صاحب په دې پروګرام کې د هغې یو کتاب چې اجمی په حرم کې دا ستاسو په وړاندې دی هغه چاپ شوی دی او د هغې مخکتنه ده. چونکې د دې کتاب د مخکتنې په وجه باندې مختلف نعتخوانان حضراتو دې محفل له تشریف راوړی دی. الله رب العزت دې ټول جزای خیر ورکړي. زه مختصر غونته د هغې ملګرو تعارف هم کوم. نعتخوان رحمت علي حسانی او محمد عثمان حسانی چې دا د وړوکي غلډیر نه راغلي دي او په دې محفل پاک کې دوی حصه اخیستې ده. دې سره سره عتیق الرحمن چې د بارې باندې اوسېدونکی دی او ورسره محمد عثمان چې دیم د بارې باندې اوسېدونکي دي، ورسره محمد اشتیاق او محمد طلحه. دې نه علاوه زمونږ خپل بچي انیس الرحمن مدني او محمد مصطفی مدني او دې سره سره زمونږ وراره محمد طلحه چې هم دې کې نعتونه به انشاءالله مختصر انداز کې تاسو له بیانوي. مخکتنه هم د دې کتاب اجمی په حرم کې ده. چونکې دا زمونږ اولنی محفل دی نو په دې لحاظ سره مونږه نعتخوانۍ دپاره به مختصر مکور کوته او نعتخوانانو ته کلاو په دې کې دا یاد هم دی. بېشک هغې دا کتاب مطالعه کړی نه دی، نو که چا مطالعه کړی وي هم د دې کتاب ویلی شي لکه رحمت علي حسانی، محمد عثمان حسانی دی. چونکې دا مطالعه کړی هم دی او د دې مخکې نعتخوانان هم دا دي دې خو دې له ویلی شي، باقي ملګري کې ویلی شي ډېره ښه ده. په دې سره موږ سره وړوکي نعتخوان هم دی عرفان چې دا کلام اوسېدونکي د دلته کې په باره بانډه کې مقیم دی، ماشوم نعتخوان دی. انشاءالله دې هم تاسو له په دې کې نعتخواني کې نور واړه طالبان موږ سره هم د مدرسو ناست دي په دې کې. نو زه دا اول نعتخوانۍ دپاره دعوت ورکوم د نعتخوانانو مشر رحمت علي حسانی. خو د هغې نه مخکې چې مونږه د نعتخوانۍ پروګرام کو د الله د کلام نه به دا محفل شروع کو. نو تلاوت دپاره زه خواست کوم عتیق الرحمن صاحب ته چې د کلام پاک تلاوت وفرمایي. عتیق الرحمن صاحب.